قومندان صاحب आवाज بله اوري؟ سلام علیکم. وعلیکم السلام. جوړې ورور خیر خیر دی ګراري ده. شکر دی الله فضل ته خپله ښایي. والا خدای فضل دی الله مهرباني ده خیر و خیرت دی تاسو خیر غواړم تاسو څنګه یې؟ مننه ژونده اوسېږي. قومندان صاحب دا ټول کسان د आवाज اوري هیله کوم خپل ټول مشکلات ورته بیان. مننه وروره ژوندی اوسې خوشحاله اوسې د ورور نه ستا ورور نه ټایګر نه چې د پریکوشن موږ ستا لیب ته راغلو او تا موږ ته وخت راکې قربان او د ټولو افغانانو جار شمو چې تاسو موږ ته بیا هم مینه راکوئ بیا هم مینه راکوئ تاسو موږ ستاسو سربازان یو که موږ باندې سختې تکلیفونه جنګونه زخمیان مړي ګډ مات هر څه وي موږ دې ته حاضر یو یعنې په دې حالاتو کې که اوس دا غټ غټ جنرالان دا غټې غټې چوکۍ والا لکه خارج کې چې ناستې خپلې مزې او خپلې چرچې وایي دوی که بیا هم اوس موږ ته ووایي چې تاسو ځان آماده کوئ افغانستان په همدې حالاتو کې بیا موږ ځان آماده کولی شو خپل وطن ته د خپل یو هر یو ورځ کې موږ چې څومره وینه چلیږي موږ په خپل هر یو ورځ باندې د افغانستان جنګ او افغانستان هر حالات ته موږ تابعدار یو خو ورځو لنډو موضوع ته لکه افغانستان موږ ورته سکوت نشو ویلی ځکه چې موږ چې څه لیدلي هغه موږ په سترګو کې دي موږ ورته وطن فروش ویلی شو چې دا وطن فروش شو او خرڅ شو هغو کسانو خرڅ کړي چې نن په خارج کې ناست دي او په خارج کې خپلې مزې چرچې وي او سربازان غریبانان در په در او خاورې په سر دي دوی که موږ ته خارج ته راوړي دوی وایي که موږ تاسو افغانستان نه رسېدلي خارج کې ماچولي یعنې د افغانستان د پروش کولو نه دېخوا 5 میاشتې تقریبا ووتې دوی مشران ولې نه راځي میډیا ته راځي د افغانانو ته یو څه ووایي د سربازانو ته یو څه ووایي چې تاسو آینده کې موږ تاسو سره څه کوو موږ خو کور لرو بچی لرو زندگی لرو خو هغه مو هر څه د وطن د مینې دپاره وطن دپاره مو هر څه شاته غورځولي مور و پلار خویندې ورونه مو هر څه شاته غورځولي خاص د وطن د مینې دپاره که څومره تکلیفونه یي که څومره هر څه یي موږ یې په ځان تېرولی شو یعنې قسم درته وکړم که مسنجر کې زه تا ته میسیجونه ور درولېږم که تحقیقات ځواکونه دي په ایران کې پراته دي قسم مې دی په خدای چې موږ هم وس نه کېږي نوره ځکه مو وس نه کېږي چې موږ خپله دلته بند پاتې یو او دوی ته به موږ څه لاسرسی وشي لکه دا بعضې مشران راځي بي بي سي سره په لیب کې راځي دوی ګاډې واډې وایي ولې ګاډې واډې وایي افغانانو ته سپینه خبره وکړئ افغانانو ته داسې یو څه راوړئ دي خپرونې ته چې افغانانو ته تاسو خپل سپینواله ښکاره کوي دوی راځي ګاډې واډې وایي نو زه اوس راځم د خپلې موضوع ته چې موږ دلته راغلي یو دا 5 میاشتې موږ تېرې کړي دي زه دا نه وایم چې موږ لوږې تندې دا په موږ دي الحمدلله هر څه رسېږي خو زه دا وایم چې موږ ته تاسو وختونو نیټه راکوئ ولې موږ ته نیټې راکوئ موږ ته یو څه وکړئ ولې موږ ته یو څه نه راوړئ چې دا سربازان در په در دي ګوره که تاسو وګورئ په هر خارج هېواد کې سربازان پراته دي بې سرنویشه پراته دي سرنویش نه دی معلوم ولې نه معلومیږي دي سرنویش نه معلومیږي بابا ته موږ څو وارې ټویټر هر څه لیکلي دي خو بابا موږ ته په جواب کې ویلي دي چې زه یو داسې هېواد کې اوسېږم چې تر اوسه پورې ما ته دوی اجازه نه راکوي چې زه تاسو په خپل خاص کې خبرې وکړم هر یو ما ته یاد دی خو بابا په داسې یو هېواد کې دی چې هغه څه نشي ویلی نو دوی مشران بغیرته خو باید دی افغانان د افغان سرتیرو ته یو څه ووایي دا هغه افغان سرتیري دي چې دوی په ځان باندې تکلیفونه تیر کړي دي په ځان باندې زخمتونه تیر کړي دي لوږې تیرې کړي دي تندې تیرې کړي په دې خاوره کې اخر آینده دا شوه بغیرتو چې په ډېره کمه بیه مو خرڅ کړل ولې مو خرڅ کړل دوی بیا هم وایي چې افغان ځواکونه ګوره موږ ته په مسنجرو کې ډېر موږ ته میسیج کوي چې آیا تاسې جنګ نشو کولی آیا افغانانو تاسو ولې سترګې پټوئ آیا موږ جنګ نشو کولی د دې خوانه د افغانستان سکوت وکړي آیا دوی خرڅ کې دوی خو اوس په موږ نیپړه راچوي چې افغان ځواکونو جنګ نشو کوی آیا افغان ځواکونو چې دا 20 کاله جنگ وکړي په دې خاوره کې زخمیان یې ویر کړل مړي یې ویر کړل هر یو کور کې د موږ کونډه ناسته ده هر یو کور کې د موږ اتیم ناست دی 20 کاله مخته مو ولې دا وطن نه پروش کولو چې نن تاسې راغلی دا وطن مو پروش کې وطن مو خرڅ کې نو لونګینه وروره ډېره مننه چې موږ ته د وخت راکې موږ باندې خلک نیوکې کوي وایي چې تاسو وخت نشئ تېرولی موږ یې دې نه په افغانستان کې وګورئ افغانستان حالاتو کې موږ ډېر سخت تکلیفونه او سخت حالات تیر کړي دي نو اوس خو خارج کې پراته یو موږ نه غواړو خارج موږ د خارج اوسېدل موږ ته مخیم نه دي موږ خپل وطن ته تلل غواړو موږ خپل وطن ته خدمت کول غواړو آیا موږ ته آینده داسې یو څه جوړ کړئ چې موږ خپل وطن ته کار وکړو آینده د سربازان څه لري که نه لري
نو دا 5 میاشتې یا 6 میاشتې چې موږ دلته انتظار کوو موږ ته یو څه وښیي په آینده کې لونګینه وروره د موږ سربازانو اوازونه جګ کوي چې په هر ملک کې په خارجو کې پراته دي ګډوډ پراته دي بې سرنویشه پراته دي آیا تاسو افغانانو نه زه یو خیله کوم چې بله اورم لاله کومندان صاحب تاسو څو کتې په قطر کې کمې کتې موږ 3 کتې یو کتې ملایتي کتې خاص کتې کونیشن 3 کتې دلته پرتی یو بې سرنویشه او بې خو بې بد پراته یو خو دوی باید د موږ غم وخوري دوی باید که په میډیا کې وي که په هر ځای کې وي د موږ غم وخوري یا ځکه چې موږ آینده لرو آینده ته خو به څه کوو که به نه کوو ما خو مخکې درته ویل چې موږ مور و پلار خویندې ورونه بچي او زندګي یو سیټ ته غورځولې خو د وطن مینه مې بل سیټ ته غورځولې آیا چې په داسې ولایتو کې هلمند روزګان زابل نیمروز په داسې ولایتو کې ته وظیفه اجرا کې یو ترخیص چې واخلیم ته به آینده ووایي چې والا خدای ساتلی یم او خدای پاک تر دغه وخته پورې عمر راکړی دی په داسې سختو ولایتو کې موږ یو ترخیص واخیستو او چې بیا 12 کاله 10 کاله 20 کاله او 15 کاله چا وظیفه کړي په دې خاوره کې یو ځای ته یا هدف ته ځان په رسولی او دوی آینده موږ سره دا رقم کار وکړي چې وطن چټي پټي پروش کې آیا موږ جنگ نشو کولی خو دې نه مخته به تاسو د افغانستان ته سقوط ورکړی وی د دومره ځوانان به نه مړه کېدل د دومره ځوانان به بې کور او بې وره نه وګرځېدل دوی چې اوس په خارج هېوادو کې ناست دي او دوی افغانانو ته ګډې وډې وایي ولې ګډې وډې وایي دوی وایي اوس پړه په موږ راچوي چې افغان ځواکونو جنګ نشو کوی افغان ځواکونو جنګ نشو کوی ولې افغان ځواکونو څه کړي تر اوسه پورې په ځان باندې تکلیفونه تیر کړي تنګسي تېرې کړي دي ماشونه مو په ټیم نه ورکول سنگر کې به بند راغله ته مهمات مو نه ورلېږل عین داسې ورېزم رغلی په موږ باندې قسم په خدای چې قسم مې درته وکړې چې یو مردکې موږ ځان ته ساتلی چې موږ خپل ځانونه پې وولو خپل ځان څوک وجلی شي خو موږ خپل ځانونه ویشتل چې دوی په دا دومره مهماتو کې په دا دومره تیارو کې چې دې جنرالانو ځانو ته ودرولې وي چې ځواکونه به بند شوی وه تیاره هغه ادب ته نه ورتلله افسوس دی په داسې بې غیرته مشرانو لکه دې موږ چې وه کومندان صاحب کومندان صاحب بله د پښتو متل ته ویل لمر په دوو ګوتو نه پټېږي د هر یو عسکر د هر یو پولیس د په یغه وکیل باندې بلا وګرځي د خپو د خارو بلا د ور باندې وګرځي چې په پارلمان کې بناس او جوبونه به ډکول او دی عسكر په سرحد په لوګ او په تند په یخ او په یخني کې به په سرحد باندې ولاړ او د موږ د ناموس نه به دفاع کوله تاسو دولاسي سلام ده د افغانستان ټول ولس په دې باندې پوهیږي چې تاسو باتورې تاسو غیرتی تاسو ته چې د جنگ اجازه درکړل شوی و تاسو 200 کاله نورم جنگیدل تاسو 200 کاله نورم د دې خاورې نه دفاع کوله شو د چا پلار د تاسو نه په زور باندې نشو نیوله خدا لکه تا چې خبره وکړه یا سیاسي جوړښت یا خرڅلاو یا هر څه وکړه خو وکړه خو اوس خبره په دې ځای کې د تاسو په موږ باندې دغومره حق ده لکه څومره چې په موږ باندې د خپل کورنۍ حق لري د تاسو اواز د تا خبرې به ډیرو خلکو ریکارډ کړي وي د ډیرو خلکو سره به وي او د هر چا نه هیله کوم چې د دې خلکو اواز اوچت کړي او د دې خلکو مستقبل باید معلوم شي 10 کاله قرباني ورکړه 10 کاله پس د افغانستان نه چې راغله اوس بې مستقبله پراته دي داسې کې دا چې کومندان صاحب د خارج اکثره ملکونه د دې شانو کې لږ لونګ پروسس وي د ویزا لپاره ګوره لونګینه وروره کنه موږ په چا احسان نه کوو دا د موږ خاوره ده دې ته موږ مور ویلي او بیا مو په اوله کې په قرآن لاس ایښی چې د مور سره به خیانت نه کوو آیا بې غیرتو تاسو به بیا دې خاورې ته څنګه مور وایئ څنګه به مور وایئ دې خاورې ته افسوس په دغه ځای باندې راځي چې په نړیواله سطحه داسې بې غیرته مشران ما نه ولیدلي لکه د موږ چې وه ګوره ډاکټر عبدالله چې دی یو د انجلۍ په شان دی ډاکټر عبدالله په میاشت کې خارج ته خالی رئیس دپاره تللو یو ځلې به خارج ته د رئیس دپاره تللو آیا چې یو مشر یو قهرمان یو سرتیری د رئیس یو رئیس ځان جوړوي جلۍ غوندې ځان جوړوي آیا افغانستان داسې خلک ساتلی شي نه افغانستان هغه سرتیرو ساتلی چې په خړو ګردو کې په خړو شپو کې په واورو کې په غرونو کې په رغونو کې دغه خلکو افغانستان ساتلی دوی افغانستان ته هېڅ هم نه دي کړي اوس لونګینه وروره تاسې نه موږ ډېره مننه او ډېره مننه تاسې نه چې تاسې موږ ته وخت راکړې لاله او دغه موږ غاږ اوچت کوي چې د افغان سرتیرو یو څه غم وخورئ دا موږ نه وایو چې یاره موږ ته د پیسو ضرورت دی موږ باندې الوږي دي اتن دي الحمدلله هر څه شته دی خو آینده خو به موږ څه لرو که به نه لرو که به د خارج هېواد کې دا خو پردی هېواد دی
دلته به تر څو موږ به پراته وو او تر څو به دغه غم شپې ورځې په موږ تېروي. آیا که دوی بې غیرته مشران په خارج کې ناست دي، دوی مخ ته ویلي وو چې افغانستان حالات که خراب شي موږ یو ټکټ ته ضرورت دی، دوی مخ ته نه دا ویزې اخیستې وې، دوی مخ ته نه دا ترتیب برابر کړی. هغه وخت کې دا ترتیب برابر کړی چې رحیم وردګ وزیر دفاع و، په هغه وخت کې د غټو غټو چوکۍ والا ویلي چې افغانستان حالات که خراب شي د موږ یو ټکټ دی. نو موږ ته اوس معلومه شوه چې په رښتیا سره هم دوی وایي ټکټ ته ضرورت و، یو ټکټ یې وکړي او لاړو ځانونه یې ویستل. آیا ګوره زه د دې نه ډېر وخته خبر شوی یم ګوره چې امرالله صالح زوی کله کابل ته راتللو ټول کابل یې ورته لاک ډونټ کولو، ټول کابل یې ورته بندولو، دا داسې مشران وو. امرالله صالح زوی په داسې یو خارج کې په داسې یو پوهنتون کې درس وایي چې هغې کې هغه خارج والان وسه نه کېږي چې داسې د مشران شوي نو افغانستان په چا جوړوي؟ افغانستان ته چا خدمت کړی دی؟ خو قسم مې دی په خدای که بیا دوی بیا په دې زیړو سترګو راځي او دې وطن ته مور وایي، خو دا خو موږ دپاره ناممکنه خبره ده. موږ ورکې غټو غټو ځایونو ته په خپلو واسطو نه په واسطو راغلي نه په پیسو راغلي نه په قلم راغلي، موږ په خپله قهرمانۍ نه دا رتبې اخیستي. آیا دغه قهرمانۍ رتبې دوی موږ نه خرڅولې، دوی پروش کولې؟ قسم درته وکم چې ډېرو بریدمنانو رتبې به د وزارت دفاع نه راغلي، دوی خرڅولې، یو بل باندې به پروش کولې. د افغانستان حالات ډېر یو کمزوري حالات ته راغلي وو، داسې یو کمزوري حالات ته راغلي وو چې قسم مې دی په خدای چې کله بیا د آخر هلمند کې که تاسو په لیدلو سترګو باندې ولیدل هلمند کې چې کله سمې سعادت راغی دا جګړه موږ شروع کړله، دې نه 2 ورځې وروسته مکمل مشران تخلي وو، مکمل قومندانان دې نه مخ ته تخلي وو، یو هم په افغانستان کې قسم په خدای کا پاتې ټول تخلي وو. دوی ځان ته یو پلان جوړ کړی وو، دوی ځان ته یو څه جوړ کړي وو. اوس وایي دوی راځي BBC سره ګډې وډې وایي چې افغان ځواکونو جنګ نشو کولی. آیا چې افغان ځواکونو جنګ نشو کولی نو دا 20 کاله مخته مو ولې نه تسلیمولو؟ نن به مو دا سرې سپینې خویندې په افغانستان کې بې ورور او بې خوره نه وي ناستې. ولې افسوس تاسو په دې مشرانو ولې مو داسې وکړل؟ موږ ته خارج مخیم نه دی، موږ نه وایو چې یاره موږ صحیح ده دلته نه جنګ شته نه جدل شته نه ښه شته نه بد شته، ښه په تیاره ډوډۍ را رسېږي، خو موږ نه غواړو دغه ډوډۍ وخورو. دا د موږ ضمیر نه مني، په خدای که د موږ دا ضمیر مني چې موږ دا ډوډۍ وخورو. ولې په خپل وطن کې موږ هغسې ځانونه رسولي وو، هغسې جنګونه مو کړي وو، هغسې خطرناکو ولایتو کې لکه په افغانستان کې که تاسو فکر وکړئ په افغانستان کې خطرناک ولایتونه زابل، کندهار، هلمند، روزګان، دغه خطرناکه ولایتونه جګړه‌یي ولایتونه دغه ولایتونه دي چې په دې ولایتو کې یو سرباز چې یو ترخیص اخلي په دې شکر وباسي چې 3 کاله ترخیص مې واخیستو، نه ولا داسې ډېر سربازان اخیستی. خو موږ په وطن ته خپل په خلاص نیت کار کړی دی د وطن ته. خو خبره اوس په دې کې دا چې دغه مشرانو ته موږ احوال ورسوئ چې سربازان مو بې سرنویشه پراته دي. که هر څونه په دې موضوع موږ وغږیږو خو همایتا خبره د لونګینه وروره چې غوا توره ده او شیدې سپینې دي، ټولو نړیوالو ته پته ولګېده چې دا څه وشوه او څه چا وکړل. نو مننه وروره، موږ ته مو وخت راکې، ټولو افغانانو نه مننه ډېره چې موږ ته مو وخت راکې او د موږ غږ مو واورېدو. موږ بیا هم د ستاسې په خدمت کې یو. ما خو مخته درته وي لونګینه وروره که په هندي حالاتو کې هم دوی موږ نه غږ وکړي چې آیا تاسې اماده یئ چې افغانستان کې جګړه وکړئ؟ آیا موږ په دواړو سترګو اماده یو؟ خلک د ورځې اماده کېږي، موږ د شپې ورته اماده یو دغې جګړې ته. مننه لونګینه وروره، په الله باچا مو سپارم. کومندان صاحب زه څو خبرې وکم لونګ زه څو خبرې کوم. بله حالې ځلې دي، تاسو تکلیفونه تاسو قربانۍ نه هېرېدونکي دي. هر هغه افغان چې ځان ته افغان وایي او با احساسه وي هغه یې پوهېږي چې د موږ ځواکونو څومره قربانۍ ورکړې دي او څومره تکلیفونه یې تېر کړي دي. انشاءالله تعالی د تاسو اواز به موږ ځوانان جوړېږو، د تاسو اواز به رسوو چې هر څوک د دې مسؤله وي، چې هر څوک د دې مسؤلیت لري، تر هغې پورې به انشاءالله تعالی د اواز ورسوو. تاسو غم وخوړه ګوره لونګینه وروره کنه چې دوی په ګوره که دا وطن خرڅ شوی نه وی پروش شوی نه وی دې ته ماتول نه وایي، دې ته موږ تسلیمول نه وی. دوی دا وطن خرڅ کړي، دوی و چې په خارج کې ناست دي، دوی ولې افغانانو ته څه نه وایي؟ دا خو دغه د 5 میاشتې ووتې چې دا وطن در په در او خاورې په سر پروت دی، 5 میاشتې دوی ووتلې، ولې د افغانانو ته څه سپین ویل نه کوي؟ ولې دوی چپ ناست دي؟ بس انشاءالله تعالی موږ به د اواز جوړېږو او د دې ټول قومندان صاحب کسان به د ټول فالو کې ته یو ویډیو جګه که یو ویډیو واچو، هغه ویډیو پسې زه ډویټ کوم او دا ټول ټویټ پکې
نو هغلته به ډېر کسان به د تا سره خپل هم په هغې کې شي په تماس کې شي او تر ډېرو خلکو پورې د اواز هم رسېږي. ډېره زیاته مننه لالا، مننه. ژوندی اوسې، خوشحاله اوسې چې موږ ته مو وخت راکړې. د بل ورور نه مننه، ټایګر نه مننه چې ټایګر موږ دغه لیب ته راوستلو او دلته موږ غږ خلکو او د ټولو افغانانو واورېدو. افغانانو تاسو په یو حالت کې موږ نه هیروو، موږ که ټوټه ټوټه وو بیا هم د تاسو په خدمت کې یو او په الله بچا م سپارم. الله په امان، ښه وخت ولرئ. تجربه کول په واتساپ کې خو داسې یو وخت به راغی چې کله به زه لا وم بیا به ته نه وې هغې وخت کې یا به ته لا وي زه به نه وم. دا د نن موږ تاسو خبرې مو دواړه په یو ټیم ومې کور دي ودان شي، خدای دې ورته اجر ورکړي او انشاءالله تعالی د موږ مقصد او ګول مو دغه ده چې موږ د خپلو خلکو د خپلو افغانانو د خپلو نظامیانو د خپلو سرتېرو آواز اوچت کو او اوچتوو به په هر ډګر کې په هر صورت به انشاءالله تعالی اوچتوو. سمه ده لونګه برو رحیم صدیقي دې ته ورته غونډه ته ورته یو ویډیو واچي ته په ټیک ټاک کې خو ولاکه څه پوه سم چې اوس خو په فیسبوک کې واچو نو خبري تر څو د غټو د دې مسولینو ته دا خبر ورسېږي چې غم یې وخوري. بالکل سربازان دې پر موږ حق لري. بالکل مې خوښه ده وروره، بالکل مې خوښه ده.